د مطبوعات د کورنۍ ټولو ملګرو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او په خیر راغلی هر کله راشئ. مننه چې زموږ بلنه مو منه او دلته راغلی موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون وکړو. کور مو ودان. زموږ هدف دا یوازې نه ده چې موږ دلته فقط د هیرو ټي وي کلیزه لمانځو. زموږ یوازینی هدف دا چې څنګه باید سره راټول شو، لږ ساعت کښېنو، سره د زړه خواله وکړو، او بل دا چې څنګه باید موږ د ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو. که تاسې فکر وکړئ هیرو ټي وي یو فیسبوک پیج ده، دا نن سبا د هر سړي په لاس کې ده. فیسبوک د هر سړي په لاس کې ده او هر څوک فیسبوک ته لاسرسی لري. خو ته ما پسې خبرې کوو، زه تا پسې خبرې کوم، چېرته چې منفي پوینټ یا مغه یو بل پسې لیکو. ولې نه د فیسبوک نه موږ سالم استفاده ونکړو؟ دلته اوس د لغمان ماشاءالله ډېر کارونه روان دي، په افغانستان کې ډېر کارونه روان دي. دې په ځای چې موږ هغه منفي اړخونه نه شو، ولې دغه د بیا رغونې، ولې دغه لاسته راوړنې د دې منفي نشراتو په وجه زموږ ډېری ځوانان ټول خارج ته روان دي ځي، وایي چې د کار زمینه نشته. همدا اوس تاسې لغمان کې وګورئ د مهتلام مرکز نه شروع تر پراشغانه پورې چې تاسې وګورئ دومره کاروبار روان ده، دومره پروژې روانې دي چې د حد نه زیات. خو که دغه ته موږ صحیح انعکاس ورکړو نو انشاءالله زموږ ځوانان به نور دې ته نه مجبوریږي چې خارج ته لاړ شي. نو زموږ یوازینی هدف د هیرو ټي وي د نشراتو همدا ده. هیرو ټي وي نور شی نه ده، فقط یو فیسبوک پاڼه ده، خو موږ ترې نه د ټي وي استفاده کړی. نو دغسې چې هر ملګری د فیسبوک نه ښه استفاده وکړي انشاءالله. یو خو په دې کې عزت راځي، ځکه چې که زه بد رد یو چا پسې لیکم، دا داسې ده چې دا د یو سړي ښه او بد هم دې نه معلومیږي. اوس که زه څومره ښه لیکنې وکړم، دا تر قیامته پورې که دغه زما فیسبوک پاڼه وي نو زما هغه ښې لیکنې به خلکو ته مخې ته ځي، او که بد نشرات وکړم، بد شی نشر کړم، نو دا به تر قیامته پورې خلکو ته هم دغه بد شیان ذهن ته مخې ته ورځي. نو زما غوښتنه دا ده د ټولو ملګرو نه چې د فیسبوک نه باید ښه استفاده وکړو. یوازې فیسبوک نه، یوټیوب ده، ټویټر ده، ټیک ټاک ده، چې هغه کې مونږ کولی شو چې لنډ پیغامونه، ښه پیغامونه خلکو ته وړاندې کړو. نو تاسو نه بیا هم مننه، کور مو ودان، ژوندي اوسئ چې دلته راغلی، موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو. ډېره مننه.